او څوک چې ادب نه پېژني د هغې د مدرسې نوم دارالادب نه هغه دارالفساد صرف باجو چل ورځي دا به اوس ماته باجي د پښتو کیم حیا ده اسلام کیم حیا ده پښتو د حیا درس ورکوي اسلام د حیا درس ورکوي په پښتو کې باجي شته تورې او ډولکي شته زه پښتانه منم د پښتنو جماعت منم د پښتنو پارټي منم خو شامټونګان نه منم شامټونګان پکې نه منم دا به راسره ته وي دا به راسره مني ما وختي په جراره کې پروګرام د ضلع مشر ناست د ANP ما ته سلام وکړ لاس یې مې لګو وایي بېشک دې بعضې خبرو کې دې ملګري ما چې ملګرتیا مې کې کار دې خراب دي اوس موږ ته باجي ښایي موږ باجو له راغلي یو زخم مو لاسې ته ورغلی دا پکې دا بله ټوکه وکړه توجه وباسې د قرآن ادب وکړه او خفه کېږي مه ډېر هوښیارتوب راغی پوهه راغله درسونه راغلي ترجمې راغلي ایجوکیشن راغی خو خفه کېږي مه د ادب جنازه وتې ده وتې ده که نه ده دا تاسو چې ورته ټچ موبایل وایي دې ته په پښتو کې څه وایي چاته پته ټچ ته په پښتو کې شاګوت وایي خو پخوا که دا کار چا کوو نو په پټه دی که اوس یې د مور پلار په مخکې ږدي ته پښتو کې ترجمه وکړه چې پښتون ځان ته وایي صرف باجي ماته کوي توجه د بېحیا دور دی پخوا نه درسونه نه ترجمې حاجي صاحب خفه کېږه مه خبرې پښتنو به قرآن سره څومره مینه کوله قرآن نه به دوه کپړې ورکولې یو به د قرآن قوي شو بل به د قرآن غیره وکړو دا به کمال ادب و ورشه د پښتنو په کور کې به قرآن مجید کوم ځای پروت ته ما پسې باجه راغلی قرآن مجید به کوم ځای پروت و د کور د کمرې د دروازې درشل د پاسه به یې تخته راکولې وه هغې د پاسه به قرآن مجید ایښی و د دې دپاره چې موږ دننه بار کېږو چې قرآن زموږ سر به بس چې موږ دننه بار کېږو چې قرآن زموږ سر به بس اور 10 محرم باندې یو فضیلت وایم زما نبي په 10 محرم باندې روژه ونیسله صحابو ته ویل صحابو که راتلونکي کال زه ومه نو زه به د 10 سره یو بله یو ځای کوم لسمه یولسمه یا نهمه لسمه دا دوه روژې چې چا ونیسلې عاشوري روژې نهمه لسمه یولسمه نو د دې فضیلت دا دی چې د یو کال تیر شوی د یو کال راتلونکي ګناهونه به ورته الله معاف چې کوم کال تیر شو دې کې به لړل دفل مو کړي نو د راتلونکي کال وایي اشاره دې کې دې ته ده چې دا راتلونکي کال ګناهونه معاف کېږي نو دا روژې چې چا ونیسلې راتلونکي کال به هم ژوندي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا روژې چا ونیسلې د یو کال مخکې د یو کال وروسته ګناهونه معاف کېږي نو چې ته مړ شوې نو بیا پکې ګناهونه د کوم ځای نه معاف کېږي چې ته مړ شوې بهرحال دا پکې نقطه ده د خپله زندګي د شریعت مطابق جوړه کړو مشر صحابو سره مینه وکړو آل بیت سره مینه وکړو او یو خبره ضروري ګڼم ما ډېره موده مخکې چا سره دا ویلې وه د صحابو سره د محبت علامت یو دا دی چې په اولاد بچو به ابوبکر عمر عثمان علي حسن حسین عباس فاطمه زینب رقیه ام کلثوم عایشه خدیجه امامه د صحابو صحابیاتو نومونه عام کړو به انشاءالله دا نومونه پرېږده ګران هغه ارزان هغه ګل هغه ډېران ګل چې ګل شي او د ډېران چې ستوره وکړي او زه حاجي صاحب ته خراج تحسین پېښ کوم په راپټۍ کې چې د کوم ځای کې یو ځای قانوني برابر کړي د مسجد نوم د صحابي په نوم د مدرسې نوم بلکې د قانوني نوم یې د صحابي په نوم باندې او هغه چېرته شعر که چې دې ته پته ولګي دا د ابتدا د صحابو سره د هغه مینه ده عام کا تاسو پېژنئ مولانا طارق یونس صاحب پېژنئ 2005 کې چارسې ته راغلي او دلته چارسده مردان روډ باندې علي پلازا ده شته هغې سره خوا کې بناتو مدرسه ده اوس چېرته بل خوا تلې ده زه د هغه خبره کوم مولانا خادم صاحب مولانا بلال شیخ الادب صاحب هلته درس کوه نو سټېج جوړ هغه سټېج چې چا جوړ کړي و هغه د چارسدې غالبا یا د مردان د تبلیغ مشرانو کې یو کس و د هغه نوم ضابطه خان و د چا نوم یې زه پهله معافي غواړم به هر حال خو زما مقصد پکې د صحابو ازمان کې بهرحال مولانا طارق یونس صاحب هغه ځای کې स्टेज जुड़ो पागा स्टेज जम नाचनो उलमा नाचनो अब बयान की मोना से वही भला ये ज़ाबता खान भी कोई नाम है तुम पठान बड़े अजीब लोग हो तुम्हारे पास तो गुल और खान की फैक्ट्रियां हैं देखते नहीं हो नाम के आखिर में गुल या खान लगा देते हो नाम बन जाता है मैंने पठान से पूछा तुम्हारा नाम क्या है उसने जवाब में कहा पाकिस्तान खान मैंने कहा शुक्र है पाकिस्तान में पाकिस्तान खान भी मौजूद है
और दा शुक्र दर जाने इस्लामिया दा मुफ्ती अब्दुल्ला शाह साहब दी, मुफ्ती गौहर साहब दी, और फिर उलमा दी, मुफ्तियान दी, कुर्रा दी, शेख इदरीस साहब दी, नोमानिया दा, तो रमजू दी, उतमानजू दी, बला मदरसी दी, दरसुन दी, तबलीगी मरकज दी, और मस्जिद नूर दी, उलमा सुलहा हक परस्त पीरान मुजाहिदीन तक फिजा जोड़ा दा। तासु हैदराबाद फेज 1 डिफेंस लाहौर बहरिया टाउन इस्लामाबाद कराची मुर्तला बे मुसलमानानी पाउलाद बची नमूने fi inka u pinka u tinka नमूना बदास दा सहाबा और सहाबियात नमूना आमकू बे इंशाअल्लाह आमकू बे इंशाअल्लाह चौकुन नमूना खत्म नबूवत चौक तुम केला फारूक आजम चौक केला उस्मानी गनी केला अबू बकर सिद्दीक केला तलहा साद सईद जुबैर केला सहाबा और सहाबियात नमूना आमकू और पाकिस्तान के जिस्म रफाके दी दूर तमे सलाम हर पार्टी मनम द हर पार्टी हर झंडा मनम खुद टूल नसियात द पाकिस्तान झंडा मनम सुभान अल्लाह।